د مړه خره لیکونه. لومړی لیک: د مړه خره وژل کېدل. ګرانې ملګرې، سرې مچۍ، زما د لیک په لاسته راوړلو سره به هرومرو حیرانه شي. له ځان سره به ووایي موږ فکر کاوه چې ده خو ډېر وخت مخکې دا جام څښلی و. په حیرانۍ سره به ووایي دی بیا له کومه ځایه را پیدا شو. هېڅ مه حیرانېږه، زه مړ یم. دغه لیک درته له بلې نړۍ لیکم. ټول مشران، درانده او مشهور خلک چې یو وخت په ځمکه ژوند کاوه اوس دلته دي. زه هم د دوی په منځ کې یم. اوس که هر څومره ووایي افسوس کله چې ژوندی و په قدر یې پوه نه شو، او که هر څومره خپل سر او ځان وټکوي بیا هم کمه ده. کله چې په آخري امید له هغه لعنتي دنیا څخه دلته راتلم د دې متل په معنا ښه پوه شوم چې وایي ړوند چې مړ شي ټول وایي چې څه روښانه سترګې یې درلودې. زه چې مې په سترګو د پوزې څوکه نه وینم وامې اورېدل چې له مرګ وروسته یې په ډېر درناوي او تعریف راپسې وویل څه تورې سترګې وي، ټول غم یې په سترګو کې و. دا چې ژوند په دنیا کې سخت تېرېږي هېڅ مه خفه کېږه. کله چې مړه شوې په تا پسې به هم په ورځپاڼو کې ولیکي لویه ضایعه وه، ځای به یې هېڅوک ډک نه شي کړی. کله چې ژوندي یو زما په څېر د بدبخت انسانانو ځایونه یې هم نیولي وي. حتی زموږ خپل ځای هم موږ ته نه راکوي. خو نه پوهېږم کله چې مړه شو زموږ خالي ځای نه شي ډکولی. ته چې هم کله مړه شې ځای به دې په زړونو کې ژوندی وي. دلته ستا خر رور، هغه څوک چې په دنیا کې د ژوند کولو ځای نه درلود خو له مرګ وروسته یې خالي ځای نه ډکېږي. غواړي هغه څه چې پرې تېر شوي درته روښانه کړي. یوه ورځ چې هوا ډېره ګرمه وه پخره یې ډېر دروند وره بر کړی و. خر چې په اوف او کف وړاندې روان و د سیند غاړې ته ورسېد. کله چې د سیند د غاړې د یو تفریح کور تر څنګ تېرېده یو ښایسته او منظم خر یې ولید چې په اوږده او نرم کوچ خزېدلی و. کاسه یې په لاس کې وه، د کاسې باندنۍ برخې خوله کړې وه ځکه چې له یخو شرابو ډکه وه. شراب یې غړپ غړپ څښل او سګرټ یې پوکاوه. هغه خر چې له ګرمۍ حالات خرابېده هغه خره ته چې په بالکون کې یخ شمال ته ناست و یخ شراب یې څښل وکتل. له ځان سره یې وویل څه فرق کوي؟ ته هم ژوند کوي، زه هم ژوند کوم، خو ته هغسې ژوند کوي او زه داسې ژوند کوم. ځکه دلته نه کوم دولتي سازمان دی او نه د کارکوونکو دفتر. ټول کارونه چټک او اسانه پر مخ روان دي. دلته د پوسټ بکس ادارې په څېر څه نشته چې سړی دې له ډېرې بې قرارۍ او ځیرکۍ په تکلیف وي. کله چې یو مړی وغواړي د ژوندي لپاره لیک ولیکي د لیک ټولې کلمې د لیک لاسته راوړونکي په زړه کې ځای نیسي. لکه څنګه چې زما د لیک ټولې کلمې ستا په زړه کې کېناستلې. ګرانې سرې مچۍ، زه غواړم چې په دې لیک کې درته د خپل مرګ د څرنګوالي پېښې یادونه وکړم. څه چې وایم ښایي کله چې مړه شي یا په کوم ځای کې بنده پاتې شي په درد به دې وخوري. غوږ شه، د کرښې پای ته ورسېدم، مړ شو. زما مرګ داسې نه دی لکه څنګه چې ځینې خلک د اوړي په ګرمۍ کې وایي وای مړ شو. زه په رښتیا مړ شو. خامخا غواړي ووایي له مرګ سره ټوکې نه کېږي، ټوکې دې پکې نه وي. زما په څېر ژوند له مرګه بدتر دی. ښایي زما له مرګه وروسته 2 کسه وژاړي، یو واصل او بل هم وداد. په یوه 500 لیرې او په بل 100 لیرې پور لرم. خدای پوهېږي مخکې له دې چې ما ته خپل پور بیرته راکړي مړ شوم څومره خفه شوي به وي. د هغوی مخ چې به مې هر ځل لیدلو تبه راباندې راغله. د دې پر ځای چې هر ځل مې بدن ذره ذره شي په قصدي ډول مې مرګ غوره وباله. لومړی مې فکر وکړ چې په کور کې مړ شم. وروسته مې فکر وکړ ښایي ټول به راشي زما بدمرغي به وویني. عام خلک به مې رشخند کړي. له همدې امله په کور کې له مړ کېدو څخه په شا شوم. د دې لپاره چې په یوه بانډه کې مړ شم چې نه مې ژمی او نه اوړه ژوند پکې کړی وي، لکه اصیل پیشو چې نه غواړي څوک د مرګ شاهد وي. زه هم یو ښایسته کور ته چې په یوه لرې بانډه کې ولاړم د خلکو لاسرسی ورته مخکې له مرګه مې ځان ته وویل ووایه اخرنۍ هیله دې څه ده؟ یو آواز مې له دننه واورېد ژوند کول. ومې ویل اوس دا پرېږده، درته ومې ویل چې وروستۍ هیله دې څه ده؟ دا یوه کلیشهیي پوښتنه چې د مجرمینو څخه یې د اعدام پر وخت کوي. ځان دې مه غولوه. که کومه هیله لرې او وغواړې چې ورته ورسېږي او ستا له حال سره مناسبه وي ووایه. چغه یې کړه ژوند کول. غلی شه، څه چې ته غواړې هغه دا ده
یو اجتماعي ټولنه په بل اجتماعي ټولنې واک ترسره کول، او دا هیله په جزایي جرمونو کې لوی جرم دی. باطني غږ چې چپ شو زیاته مې کړه. دومره کلونه مې لکه د یو غوماشي د اس په لکۍ ژوند وکړ. څه وشول؟ په دنیا کې دې څه ولیدل؟ سترګې مې پټې کړې، د اجل جام مې وڅښه او تل پاتې کور ته مې کډه وکړه. نور بیا